إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ګرانو محترمو مسلمانانو ورونو، ګرانو خويندو، ځوانانو، ماشومانو، کشرانو او مشرانو او هغه وطنوالو چې تاسو په دغه لحظه کې زمونږ راسن خپرونه وینئ، زمونږ خپرونه اورئ. تاسو ټولو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تحفه چې هغه د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته جمله ده وړاندې کوم. خوشحاله یم چې بیا هم د تلویزیون له لارې او د دې خویه شیشې تر شا ستاسو په وړاندې حاضر یم او بیا هم د ایمانی مجالسو خپرونه مخ په وړاندې بیایم. ګرانو خویندو، مسلمانانو ورونو، په تیرو خپرونو کې منګه دا خبره کړې وه چې له الله جل تزمته نه یره کول دا د هرې کامیابۍ جرړه، بیخ، بنیاد او سر دی. دې سره سره نن غواړم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نور احکامات او مسائل چې د یری په اړوند او د مسلمان د وظیفې او د کار په اړوند فرمایلی دي ستاسو په وړاندې عرض کوم. ورونو، یو سړی که غواړي چې په دنیا کې کامیاب شي، مرګ په وخت کې کامیاب شي، قبر کې کامیاب شي، آخرت په ورځې الله ورسره آسانه معامله وکړي او دته ښې نتیجې ور په مخه شي، نو په کار ده چې یو اته خبرې دي دې ته متوجه اوسي. تر هر څه له مخه د ویریدونکي بنده خاصه دا ده چې دی به له خپل رب سره رابطه پیدا کوي. حدیث کې راځي جامع الصغیر جلد 2 صفحه 306، همداراز کنز العمال جلد 3 صفحه 25. په هغې کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي هر هغه سړی، هر هغه انسان چې د خپل آخرت لپاره کار کوي، د آخرت په فکر کې دی، کفاه الله دنیا، الله به د دنیا لپاره کافی شي، الله به د دنیا کارونه سم کی. دویمه خبره
هغه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې فرمایلی ده من احسن فيما بينه وبين الله. کم سړی چې احسنه په صیغه د اسم تفضیل سره، کم سړی چې په نیکۍ سره او په ښه طرز او ترتیب او په ښه شان سره معاملات د الله او کم چې د ده ترمنځ دي هغه ادا کړي، نو کفاه الله ما بینه وبین الناس، نو الله جل عظمته به د دې سړي ټول کارونه د خلکو په منځ کې خود به خود بدون لکم غم او فکر نه ور جوړ کړي. کفاه الله ما بینه وبین الناس، الله به ټول کارونه ور جوړ کړي. ته له الله سره روغه وکړه، ستا روغه به الله جل عظمته له مخلوق سره کوي. ته له الله سره ارتباط پیدا کړه زما مسلمان وروره، الله جل عظمته به ستا رابطه او ستا ښه ژوند په جامعه او په دغې نړۍ کې ګرنټي کړي، ستا لپاره به الله جل عظمته ښایسته او ګلالی ژوند در نصیب کړي. او ورپسې په درېیمه جمله کې خوږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن اصلح سریرته، هر هغه څوک چې خپل پټ حالت اصلاح کړي، یعنی دی په کور کې ناست دی، دی یوازې دی، دی د خلکو له نظره پټ دی او دا خپل حالت اصلاح کوي، دی په هغه حالت کې هم د خپل رب عبادت په ښه شان کوي، دی په هغه حالت کې هم له خپل رب نه یریږي او خپل رب ته متوجه دی چې هغه ذات ما ته ګوري، هغه ذات ما ته متوجه دی، هغه ذات زما څارنه کوي او زما لپاره یې دوه داسې پولیس او داسې ملایکې مقرر کړي چې یوه لحظه هم غافل کیږي نه، یوه په راسته خوا کې او بله په چپه خوا کې، یو په ښي لاس خوا ته او بل په کیڼ لاس خوا ته، دا دوه ملایکې ناستې دي. ورونو تاسو به لیدلي وي کله چې په دغې ملکونو کې د اروپایي ملکونو کې خلک ډرایوینګ کوي نو سپیډ لیمټ ته ګوري، وایي دلته د سپیډ لیمټ 80 دی، زه باید 80 کې لاړ شم، 90 دی باید 90 کې لاړ شم، 100 دی باید 100 کې لاړ شم، 120 دی باید په 120 کې لاړ شم. ولې؟ وایي که مخکې پولیس ولاړ وي نو حتما ما جریمه کوي، ممکنه ده له مانه لایسنس واخلي، ممکنه ده چې ما بندي کړي، ممکنه ده چې ما ته نور مشکلات را په برخه شي. په دې وجې قانون رعایت کوي، په سړک باندې په اصولو ځي، موټر په اصولو چلی، خصوصا په کوم ځای کې چې کمرې لګېدلې دي چې عکس اخلي، سپیډ لیمټ دې زیات دی نو کمرې لګولې د عکس دې اخلي، یا پټ ولاړ دی عکس دې اخلي، نو ټول خلک څومره په آرام سره روان وي، څومره په یېرې سره روان وي چې ما به دا کمره مې عکس واخلي او سبا راپسې د 200 300 500 یورو یا پاونډ یا ډالرو جریمه راشي. او په ناروې کې خو هسې هم داسې جریمې راځي چې ملا ماتونکې، معمولي چې کمرې ووالې نو تقریبا 500-600 ډالر به ته جریمه ورکې، نو ټول بیریږي، په ون وی باندې په یو طرفه جادې باندې نه ورځي، وایي که پولیس ګیر کړم جرمانه کوي مې او سره ټکي مې په لایسنس کې لګوي. نو زما وروره چې کله یوازې شي تا سره 2 ملایکې دا لګېدلې دي، ستا ټول حالات رجسټر کیږي، ستا ټول فایل لیکل کیږي، ستا ټولې خبرې دا قید کیږي، دا په رجسټر کې رسول کیږي. خو له دې نه موږ نه ویریږو، مخلوق نه ویریږو، له مخلوق نه موږ یره کوو، له الله جل عظمته نه یره نشته، له الله نه ډار نشته، مخلوق نه ډار دی. مخلوق قانون فالو کول او مخکې وړل دي، اما د الله قانون ته مشا کړې ده، د الله کتاب ته مشا کړې ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښایسته او ګلالیو احادیثو ته مشا کړې ده. منځ نه کوو، عبادات نه کوو او بیا لګیا وي یا الله په ما رحم وکړي، یا الله کار مې نه جوړېږي. کار به دې څنګه جوړېږي زما وروره؟ د کار د جوړېدلو لپاره خدا دی چې خپل ظاهر هم اصلاح کا، باطن دې هم اصلاح کا. نو له دې وجې نه خوږ نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن اصلح سریرته، کم سړی چې خپل سري او پټ حالات
دا اصلاح کی. کور کې ناست دی الله نه یریږي، یوازې دی له الله نه یریږي، ګناه نه کوي. نن خو خلک داسې دي چې مخلوق ویني وایي چې پلانی به بیا پیغور راکړي، پلانی به مې په مسجد کې یاد کړي چې پلانی او هغه فلانی سړي نن په پلاني ځای کې داسې داسې عمل ترسره کاوه. اما د قیامت د ورځې له شرم او له یرې نه مسلمان بې خبره او غافل دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که خپل باطن د اصلاح که اصلح الله علانیته، الله به ستا ظاهر اصلاح کی، الله به د ژوند اصلاح کی. دا ملائکې به بیا ستا ښېګړې لیکي. قیامت په ورځې باندې به الله عملنامه په ښي لاس کې درکړي. تا ته به وایي اقرأ کتابک کفا بنفسک، ولوله خپل عملنامه او نن په ځان باندې ته په خپله فیصله وکړه. دا عملنامه ستا په مخ کې ته ولوله او په دې باندې ته په خپله نن فیصله، خپله قاضي هم یې، خپله مجرم هم یې، خپله فیصله کوونکی هم یې، څه چې غواړې هغه وکړه وخله. ها نو چې سړی خپلې عملنامې ته ګوري نو بیا به خوشحاله وي. خو په دنیا کې په ظاهر او باطن باندې ځان جوړول پکار دي. ظاهر دې هم د قرآن او سنت تابع کا، باطن دې هم د قرآن او سنت تابع کا. داسې نه چې ظاهر دې په یو رنګ باطن دې په بل رنګ. فلما ازاغوا ازاغ الله قلوبهم، کله چې وی دوی په ظاهر باندې له دین نه واوښتل الله یې زړونه واړول. نو که غواړې چې الله در سره مینه وکړي، که غواړې چې الله در سره محبت وکړي، په هر حالت کې له الله نه یریږه او د الله قوانین د دې رعایت کوه. په بخاری او مسلم کې مرفوع حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې کله الله له چا سره مینه کوي، کله چې الله له چا سره محبت کوي، کله چې الله کریم غواړي یو سړی خپل دوست ونیسي، سیدنا جبریل علیه السلام ته وایي یا جبریل زه له پلاني سره مینه کوم، له پلاني سره زما مینه او محبت دی، ته هم ورسره مینه کوه. نو جبریل علیه السلام هم محبت کوي او همداسې په دې ځمکه کې د خلکو په زړونو کې د دغه انسان محبت الله واچوي. او کله چې الله له یو چا سره بغض کوي، الله دې موږ له داسې حالت نه وساتي چې هغه له موږ سره دشمني، بغض او عداوت وکړي. یو سړي سره چې الله دشمني وکړي نو هغه به څنګه کامیابیږي؟ نو فرمایي چې کله له یو چا سره، له یو کس سره الله جل تزمتو دشمني کوي، جبریل ته وایي چې دا پلانی زما دشمن دی، پلانی سره زما دشمني ده، ته ور سره دشمني وکړه. نو هغه جبریل هم له ده سره دشمني شروع کړي او د خلکو په زړونو کې د دغې سړي دشمني په هر ځای کې واچول شي. خلک یې بد ګڼي، خلک ده ته په سپکه ګوري، خلک ده ته په بد نظر باندې ګوري. په یو بل روایت کې حدیث قدسی کې هغه حدیث چې الله جل تزمته نه رسول الله روایت کوي چې الله فرمایي اتقوا غضبي، زما له غضب نه ویریږئ، یره وکئ زما له غضب نه، فإن غضبي، یقینا زما غضب چې کوم دی یدرک الی ثلاثه آبا، تر دریو پشتو پورې، تر دریو پیړیو پورې به دا رسیږي. زما خوشحالي ولټوئ، زما رضا ولټوئ، ځکه چې زما رضا په دې ټول امت کې، زما خوشحالي په دې ټول امت کې تاسو لیدلی شئ. یو بل حدیث کې هغه هم حدیث قدسی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي انني انا الله لا اله الا انا، زه الله یم، زه حقدار د بندګۍ یم، زه حقدار د عبادت یم. انني انا الله، الله وایي زه معبود یم، زما نه سوا بل معبود نشته، زما نه سوا بل ځای د خاص او د زارۍ نشته، زما نه سوا بل حاجت روا نشته، زما نه سوا بل کارساز نشته، زما نه سوا بل دستگیر نشته، زما نه سوا بل فریاد رس نشته، زما نه سوا بل غوث نشته، مګر زه یم هر حالت کې زه در رسیږم. الیس الله بکاف عبده، آیا یو الله د دې انسان لپاره کافي نه دی؟ او دا خلک دایري سوا د الله نه په نورو باندې. نو الله فرمایي چې زه ستاسو معبود یم،
زه ستاسو خالق یم، زه ستاسو مالک یم، زه پادشاه یم، زه حاکم یم، زما حکم به په دنیا کې د اجرا وړ وي، زما حکم به تر ټولو احکاماتو لوړ وي. نو بیا ورپسې فرمایي انی اذا اطعت رضیت. شان خبره دا ده په تاکید سره کله چې زما اطاعت کیږي، خلق زما فرمان برداری کوي، خلق زما اطاعت کوي، خلق ما ته غوږ دي، خلق زما کتاب ته متوجه دي. انی اذا اطعت رضیت. نو زه بیا له دې امت نه راضي کېږم، زه بیا له دې بندګانو نه راضي کېږم، زه له دې انسانیت نه راضي کېږم، زه خپل رضایت ښکاره کوم. انی اذا اطعت رضیت. نو راضي شم. و اذا رضیت، او چې کله زه راضي شم بارکتو، نو بیا برکتونه راوروم، بیا برکتونه راخوروم. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. کدا د کلو اوسیدونکي، دا د ښارونو اوسیدونکي، دا د بانډو اوسیدونکي دا ایمان راوړي، صحیح ایمان راوړي، په الله او تقوا اختیار کی. الله وایي زه به د برکتونو دروازې په دوی باندې را پرانیزم. لفتحنا علیهم، ضرور به ضرور به پرانیزم په دوی باندې برکات من السماء والارض، د برکتونو دروازې له آسمانونو نه او له ځمکو نه. نو فرمایي چې زه کله راضي شم بارکتو، نو برکتونه راوروم. نن په امت مسلمه باندې غضبونه راوریږي. ولې؟ علت وروسته په همدغې حدیث کې راځي. وایي چې کله راضي شم بارکتو ولیس لبرکتي نهایة. زما د برکت لپاره انتها نشته، زما د برکت لپاره، زما د برکتونو لپاره نهایت نشته دی، آخر نشته. دومره برکتونه به در باندې راوورو ای انسانه. او ورپسې فرمایي چې و اذا عصیتو سخطتو. کله چې زما نافرماني کیږي نو وایي زه غوسه کیږم، زه په قهر کیږم، زه په غضب کیږم. چې کله زما نافرماني کیږي الله وایي زه په غوسه شم. و اذا سخطتو لعنتو. او چې کله په غوسه شم بیا لعنتونه راورومه. دا د نافرمانۍ نحوست، توروالی او بدي د زما ورونو. کله چې وایي زما نافرماني وشي نو زه په غوسه شم، او چې غوسه شوم نو بیا لعنتونه په دې خلکو راوروم. او فرمایي ولعنتي، او زما لعنت چې کوم دی چې کله مې راوورو دا به تر اووم پشته او اوومې پیړیو پورې بیا وررسیږي. دا روایت امام احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علیه په کتاب الزهد جلد 2 صفحه 52 کې د نوح علیه السلام په واقعه کې ذکر کړی، او همداراز په شرح عقیدة الواسطي جلد 1 صفحه 240 کې دا روایت راغلی. نو زما ورونو د فرمانبردارۍ او د الله د یرې اثرات رحمتونه او برکتونه دي، او د نافرمانی او د الله د احکامو د ماتولو اثرات او نتایج لعنتونه او غمونه او دردونه دي. ام المؤمنین سیده عائشه رضی الله تعالی عنها، د مسلمانانو مور، د ابو بکر الصدیق رضی الله عنه لور، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي، هغه بیبي، هغه ګلالۍ بیبي، هغه زمونږ مور چې ډیره هوښیاره او ډیره غټه محدثه تیره شوې ده. هغې به په هر څه کې قیاس کو. یو ورځې هسې دا ضمني دا خبره کوم، خوږ نبي صلی الله علیه وسلم ناستو، ورته وایي یا رسول الله، وایي نوی لوښی او ظرف دا به دې ډېر خوښ دی، دا ښه وي، او که نه استعمال شوی ظرف ډېر ښه وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې دا نوی او تازه ظرف دا ښه وي. نو ویې خندلې، و یا رسول الله زه جینۍ ومه، زه په دې ټولو ښځو کې جینۍ ومه او دا نورې ټولې کونډې وې. نبي صلی الله علیه وسلم ویلې وایي عایشه په دې کې هم قیاس کوي، دومره هوښیاره وه.
نو ام المؤمنین رضی الله عنها سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه، معاویه ابن ابي سفیان رضی الله عنه ته خط لیکي او ورته وایي چې اما بعد فإن العبد یقینا کله چې بنده عمل وکړي بمعصیت الله د الله په نافرمانۍ باندې عاد حامده من الناس ذاما، نو د هغه صفت کوونکي چې په خلکو کې دي هغه ټول به د بدي ویل شروع کړي. انا لله و انا الیه. دا دی ګناه او د الله د نافرمانۍ اثرات دي ورونو، چې کله سړی د الله نافرمانی کوي، کله چې یو انسان د الله کریم نافرمانی کوي، نو هغه ستایونکي خلک به هم بدي ویونکي جوړ شي، هغه به پې باندې بدي وایي، هغه به هم په ډېر بد نوم یادوي. نو زما ورونو معصیت او ګناه نه لرې تښتېدل پکار دي، لرې تلل پکار دي. نو په لومړۍ خبره کې، په لومړي حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته دا تعلیم راکړه چې ته د آخرت فکر وکړه، ته د آخرت په غم کې شه، الله به د دنیا جوړه کړي. همداراز دې سره سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وفرمایل چې خپله معامله له الله سره جوړه کړه، رابطه دې له الله سره جوړه کړه، کنیکشن پیدا کړه. داسې نه چې هسې تش په نامه باندې، تش په خولې باندې او تش په ظاهري شکل باندې خلک غولي، نه، حقیقتا الله سره رابطه پیدا کړه. دې یو مثال تاسو ته وایم ورونو. یو سړی له بانډو نه او له غرونو نه راغلی و په شفاخانه کې بستر. نو په شفاخانه کې ګوري چې برقونه دي، نیون چراغونه دي، تشناب ته لاړ شي، اوبه پایپ خلاص کړي، ولاس ونیسي، اوبه راشي. فکر یې وکړه دا خو والا ډېر اسانه کار دی چې کله له شفاخانې ووتم نو یو 4 دانې به دا چراغونه اخلم، یو 3-4 دانې به شیردانونه د اوبو اخلم، نو کلي ته به ځم، هلته به دا لګوم، نو له دې غم نه به خلاص یم، له تیلو اخیستلو نه، له چراغ لګولو نه، له اوبو راوړلو نه، له اوبو راویستلو نه، نو کور ته به اوبه راځي تیارې. نو چې کله له شفاخانې نه ووته، لاړه دوکان ته، یو نیونې واخیسته، څه شیردانونه واخیستل، چې کور ته لاړه نو هغه یې بره زوړند که او شیردان یې راوړل، ته یې ونښلاو، هر څه چې کوي اوبه نه راځي، نو بیرته دوکاندار پسې راغی، ورته وایي چې وروره په شفاخانه کې او ستا په دوکان کې دا سیستم کار کوي، خو لیکن زموږ په کور کې کار نه کوي. وایي ته چېرته اوسېږې؟ وایي زه په فلاني ځای کې. نو ورته وایي چې وروره ته خبرې ته غوږ ونیسه، مسلې ته متوجه شه، دا شی هلته کار کوي چې وروسته له مرکز نه دې پسې پاور موجودي، پاور ورپسې هلته د کنکشن درست که، کنکشن د جوړ که، ارتباط د قایم که، نو دلته به رڼا راځي. چې ته نه کنکشن لرې، نه تار لرې، نه د ترانسفارمر شته دی، نه د لیندواني شته، او هسې چراغونه ځوړندی شعبه د بازي کې، دې باندې نه کېږي زما وروره، داسې نه کېږي. نو که غواړې چې کامیاب شې، الله سره رابطه جوړه کړه، خپل لین او کنکشن الله سره جوړ کړه، نو بیا به د الله جل تزمتو په هر مشکل او مصیبت کې خلاصوي. مشهور حدیث دی په صحیح بخاري کې، حدیث غار په نامه باندې. انطلق 3 من النفر، 3 کسانو چې کله باران را ونیول نو لاړل د غره او سوري ته ننوتل. فانحدرت الصخره، تیږه را پرېوته او د دې سوري خوله یې بنده کړه، دا سوری یې بند که. اوس 3 کسه په دننه سوري کې بند پاتې شو، اوس راوتلی نشي. سوچ او فکر یې وکړه چې اوس به څه کوم، دلته هم څوک آواز نه اوري، سوا د الله نه بل فریاد رس نشته، اوس به څه کوو؟ الله ته زاری وکړئ، الله سره کنیکشن قایم کړئ، الله سره رابطه وکړئ. رابطه په څه باندې؟ په عمل باندې. خپل اعمال الله ته وړاندې کړئ، خپل ښېګڼې الله ته وړاندې کړئ، خپل حسنات الله ته پیش کړئ. نو د یو بل ته وایي چې څه ښه عملونه هم په ژوند کې کړي او که نه دي کړي، د الله رضا هم کله لټولې او که نه، نو هغه یو ورته وایي
چې یا الله ته په دې باندې ښه عالم یې، ته پوهېږې، تا ته د دې مسلې علم دی. ان لي ابوان شیخان کبیران، زما والدینو زاړه معمر شیخوخیت ته رسېدلي وو، سپینګیري شوي وو، په ملا کړوب شوي وو، بوډاګان شوي وو. ان لي ابوان شیخان کبیران، مور او پلار مې وو چې دواړه شیخوخیت ته رسېدلي وو، زاړه شوي وو. او زه چې کله به راغلم نو رمه به مې راوسته او وزې او پسونه به مې راولشل، شیدې به مې ترې راواخیستې. نو تر ټولو به مې اول خپل مور او پلار ته شوده ورکول، هغې به څښل، هغې نه وروسته به مې دې بچو. نو یوه ورځ زه چېرته تللی وم څه کار لپاره، چې کله راغلم نو مور او پلار دواړه وده دي، مور او پلار دواړو استراحت کړی او بچی مې منتظر دی چې شوده رانه غواړي. وایي ما دا لازمه ونه ګڼله چې همیشه مې مور او پلار ته اول شوده ورکړي، څنګه کیدای شي چې نن زه خپلو بچو ته شوده اول ورکړم؟ دا خو نشي کېدلی. وایي انتظار وم د مور او پلار سر ته تر څو چې دوی راپورته شو، نو شوده مې ورته ورمخکې کړل چې مورې او پلاره دا شوده وڅښئ. الهي که دا عمل ما ستا د رضا لپاره کړی، یا الله ته دا تیږه لرې کې. تیږه الله په خپل قدرت سره لږه راوښویوله، رڼا راننوته. دا یې ونه ویلې چې دغه انبیاو ته یې اوازونه کړي وي چې یا آدم علیه السلام، یا نوح، یا شیش، یا فلان. یو ته هم آواز ونه که، بلکل یې غږ ونه که، بلکل یې توجه ونه کړه هغې خوا ته، بلکې خپل عمل الله ته وسیله او خپل عمل الله ته وړاندې که. یا الله دغه کار مې کړی که ستا د رضا لپاره، یا الله تیږه را ایسته کې. نو تیږه لږه را وښویېده. دې بل ته وایي ستا څه عمل شته او که نه؟ هغه ورته وایي چې یا الله تا ته معلومه ده چې ما یو مزدور لاره، زما یو مزدورکار و مردکار ورکر دا را سره و. یوه ورځ زما او د ده ترمنځه خبره لوړه او پورته راغله. نو زه چې ورپاڅېدم د داسې فکر وکړه چې ما وایي لاړه حرکت یې وکړه چې هر څه مې آواز وکړه رانه وتښتېده. ما سره یو عمر کار کړی و، پیسې را سره وي، مزد را سره و. نو چې کله لاړه نو ما فکر وکړه چې الهه د ده سړي حق په ما باندې و او د ده سړي پیسې پاتې شوې. او زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله مزدورکار او وظیفې والا او د کاریګر سړی کار وکړي، د خولو له وچېدلو نه مخکې پیسې ورکه. افسوس زمونږ په وطن کې داسې حالات تیر شو او روان هم دي چې مامورین بیچارهګان د سنبلې او د سرطان او د سنبلې د میاشتې معاشونه په جدي او دلوه کې اخلي. د حمل او د ثور میاشت بیا په سنبله کې د سنبلې وروسته معاش بند و کار دو چند. دا سلسله روانه و اوس هم روانه ده. بیچارهګان چې رشوت نه خوري نو به څه کوي؟ مشران اوښان په بډه وی، ژوندي اوښ په بډه وی. نو دا وظیفو والا، دا مامورین، دا مدیران، دا بیچارهګان چې غلا نه کوي نو به څه کوي؟ دوی چې رشوت نه خوري نو به څه کوي؟ خو دوی به خوري که نه؟ هغه شعر دی، مطلب یې دا وایي چې کله پادشاه، کله چې امیر د مملکت یوه مڼه راواخلي له باغ نه، د رعیت له باغ نه به اجازت راوشکوي، نو رعیت خو به ټول باغ تباه کوي که نه؟ رعیت به ټول باغ تباه کوي. نو زما ورونو دا دویم وایي چې د دې پیسې ما سره دي، یا الله ته به عذاب راکړي. وایي لاړم په دې باندې مې څه مویشي ورته واخیستل، پسونه، یو غوا، یو اوښ، دا مې واخیستل. کال په کال دا بچي کوي. تقریبا محدثین لیکي 8 کاله وروسته دا سړی راغی او ورته وایي چې الله دې په تا رحم وکړي، تا سره زما یو څه پیسې پاتې دي، ما تا سره کار کړی و، هغه زما پیسې خو راکړه. وایي ما ورته ویل چې ورشه هغه وړاندې چې ګورې
هغه ټول ستا مال دی من الابل والبقر والغنم دا اوښان دا غویان او دا پسونه دا وزې دا ټول ستا دي ټول واخله هغه وی راته وایي چې الله دې په تا رحم وکړي په ما سره ټوکې مه کوه په ما باندې مسخرې مه کوه بلکې زما هغه مال راکه نو بیا مې دا واقع ورته ویلې چې ستا په هغه پیسو مې دا اخیستې او دې نه یوه غټه رمه جوړه شوې ورشه او دا ټول وړه دا ستا حق دی الهي که دا عمل ما ستا د رضا لپاره کړی وي یا الله دا تیږه لرې کړي نو الله جل تثبتو هغه تیږه نور هم راوښویوله رڼا زیاته شوه لیکن د وتلو لار نشته دریم ته وایي چې تا څه کړي او که نه نو هغه وایي چې یا الله ته په خپله ډېر ښه پوهېږې تا ته علم دی چې زما د تره لور وه او زه په هغې باندې مین وم ما غوښتل چې له هغې سره بد کار وکم ما هغې ته هر څه ویل خو هغې ځان په لاس نه راکو حتی چې یوه ورځ یې پیسو ته ضرورت پیدا شو نو ما ته راغله ما ویلې چې پیسې در کوم په هغه شرط باندې چې ته له ما سره نامشروع عمل اجرا کې ما سره دا بد عمل اجرا کې وی هغه مجبوره وه خبرې ته هغې دې عمل ته تن راکه دې ته حاضره شوه چې له ما سره بدکاري وکړي وایي چې کله ما غوښتل چې زه همداسې بربنډ وایي چې کله مې غوښتل له دې سره یو ځای شم نو دې راته ویل چې اتق الله له الله نه ویرېږه څه کوې اتق الله مقصد مې دلته دی ورونو الله نه ویرېږه وای ما زر خپل لباس بیرته واغوسته لرې ودرېدم او آواز مې وکړه چې زه له الله نه یېرېږم زه له الله نه یېره کوم زه له الله نه یېرېږم یا الله که دا عمل ما ستا د رضا لپاره کړی وي یا ربه ته خو دا تیږه ایسته کې نو تیږه را پرېوته او درې واړه له هغه غار نه راووتل له هغه سوري نه راووتل نو زما ورونو نتیجه د کنکشن او ارتباط د الله جل تثبته سره انسان له ډېرو غټو غټو مصیبتونو او مشکلاتو نه خلاصېږي نن مسلمان ډېر په پریشانه دی ځکه چې د الله نافرمانی کوي انی اذا عصیتو سخطتو چې نافرمانی مې کېږي غوسه کېږم او چې غوسه شوم لعنتونه راوروم بیا په دې خلکو باندې نو دا دویمه خبره چې دلته په دې حدیث کې وشوه همداراز دې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل حکم کوي چې د امسایه په اړوند له الله نه وویرېږه د خپل وطنوال په اړوند له الله نه وویرېږه د خپل بني نوعه په اړوند له الله نه یره وکړه دا په هر ځای کې دي زما ورونو نن موږ او تاسو په دغې دنیا کې ژوند کوو نو په خوا کې ګاونډي او همسایه دی نو هغه سره باید موږ څنګه معامله وکړو نن خو زموږ برخورد او زموږ معامله له همسایه سره داسې ده چې کافر هم له هغې نه شرمیږي کافر هم له هغې نه حیا کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه وی ما ته به دومره زیات تاکید او توصیه کوله جبریل علیه السلام د همسایه په اړوند حتی ظننتو تر دې چې دا ګمان راته پیدا شو دا فکر مې وکړ چې انه سیورثه چې دا به په میراث کې را سره راسي نه چې شریک شي په میراث کې را سره شریک شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي والله لا یؤمنو والله لا یؤمنو والله لا یؤمنو په الله قسم چې مؤمن نه دی په الله قسم چې دا مؤمن نه دی په الله قسم چې دا مؤمن نه دی څوک هغه سړی چې د ده له شر نه امسایه په امن کې نه وي زما ورونو هسې به مثال درته ووایم موږ او تاسو لمونځ کوو نو په خوا کې رانه هغه بل ملګری په تنګي هغه تنګوو د مانځه آداب نه رعایت کوو بلکې هغه نور هم ځوروو په کور کې را سره ټول په تکلیف همسایه را سره په تکلیف په موټر کې په چوکۍ کې را سره کینی سړی رانه په تکلیف وطنوال رانه په تکلیف
او د ظلم او د بربریت او د غیر اسلامي فیصلو واقعات په وروسته درته د نبي صلی الله علیه وسلم له ښایسته احادیثو نه وړاندې کړم ان شاء الله. نو دا دویمه خبره چې د امسایه په اړوند او د امسایه په حق کې له الله جل تزمته نه وویرېږه. په یو بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یستقیم ایمان عبد، نه صحیح کیږي نه برابریږي ایمان دی یو سړي تر څو پورې چې قلب او زړه برابر نه وي، او تر هغې پورې زړه نه برابریږي او صفا کیږي تر څو چې ژبه په کنټرول او په صفا طرز باندې په کار وانه چول شي. او بل وایي چې ولا يدخل رجل، نه داخلیږي جنت ته هغه سړی لا یأمن چې نه وي په امن کې د ده امسایه د ده له شر نه، چې امسایه له شر نه په امن کې نه وي. نو دا پیغام زمونږ د امسایهګانو د مملکت تم دی، د افغانستان امسایهګانو ته چې ځان ته خو مؤمن وایي، ځان ته خو مسلمان وایي، ځان ته خو جمهوریه اسلامی خطاب کوي، جمهوریه اسلامی، اما په خوا کې د افغانستان پروت دی او ولس ته ضرر ورسې. په خوا کې د افغانستان پروت دی خلک وژني، په خوا کې د افغانستان پروت دی بیچاره ولس په اعدام باندې محکوموي، او بیا نوم دم دی اسلامي. کم اسلام؟ کم اسلام؟ آیا اسلام تا ته امدا وایي چې ظلم وکړه په مسلمان او په خپل بني نوع باندې تعرض وکړه، د هغه وینې توی کړه، صرف په دې باندې چې هغه د الله او د رسول منونکی دی، رافضي نه دی، ته یې وژنې. انا لله و انا الیه راجعون. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا به زر وارې ځان ته مؤمن وایي، والله لا یؤمن، دا مؤمن نه دی. دې ته موږ مؤمن نشو ویلی، رسول الله وایي دا مؤمن نه دی. دې سره سره زما ورونو درېیمه خبره او درېیمه مسئله چې زه ذکر کومه هغه دا ده چې بعضې خلک برسونه غټ غټ جرمني برسونه پیدا کړي او د بوټانو تیرا شروع کی ټکه 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 برس کوي. ظالمانو ته د هغې په ظلم کې معاونت او کومک کوي، ظالم سره په لار روان دي او د ظالم د کار تایید کوي. یو زمان په جلال آباد کې یو چا کره لاړو، سړی اوس وفات شوی، الله دې غریق رحمت کړي. دا دواړه هغه مالدار بډای او پولدار سړی مستلی له دنیا نه، او دا بل دا مداح چې کوم دی دام له دنیا نه تلی. نو د قرآن او سنت خلاف خبره کوي ابل سړی، خدا مداح وی یاره ډیره ښایسته خبره دې وکړه او ډیره ښه خبره دې وکړه، مالې کومه ښایسته یې کړې ده؟ شرک او بدعات او خرافاتو ته ښایسته وایي، د الله او د رسول د خبرې خلاف خبرې ته رښتیا وایي؟ شرم نه دی؟ تا ته شرم نه درځي چې دا خبره کوي؟ نو زما محترم ورونو دا درېیمه خبره چې هغه غواړم تاسو په وړاندې عرض کړم هغه دا ده چې د ظالم معاونت کول او ظالم سره په لاره باندې تلل. نو په هغې کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من مشا مع الظالم، کم سړی چې له ظالم سره په لاره روان شو، له څه لپاره؟ لیعینه، چې معاونت یې وکړي، مدد یې وکړي، وهو یعلم انه ظالم، او په دې پوهیږي چې دا ظالم دی، دا د الله جل تزمتون نافرمانه دی، دا ظلم کوي او دا ورسره روان دی. باډي ګارډ صاحب ته ښه پوهیږي چې ستا قمندان ظالم دی، ته ښه پوهیږي چې ستا قمندان غل دی، ته ښه پوهیږي چې دا وزیر صاحب غلا کوي، ته ښه پوهیږي چې دا راشي دی، مرتشي دی، رشوت اخلي، رشوت ورکوي، په رشوت مقرریږي، رشوتونه د چوکۍ د حاصلولو لپاره پیسې ورکوي، او ته بیا هغه پسې باډي ګارډ روانې، ته بیا د هغه حمایت کوې، د هغه معاونت کوې. پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی
من مشى مع الظالم کم سړی چې له ظالم سره په لاره لاړه لیعینه چې د معاونت وکړي وهو یعلم انه ظالم او په دې پوهیږي چې دا ظالم دی نو فرمایي چې فقد خرج من الاسلام دا سړی له اسلام نه ووته لاړه دې سره ډېر خلک له اسلام نه وځي ډېرو خلکو او د ډېرو افرادو او اشخاصو جنازه شوې ده غم مه کوئ ځان ته به وایي مسلمان یم مسلمان به یې خو مسلمان نه یې کوه د دې ظالمانو طرفداري او کوه د دې ظالمانو چاپلوسي او کوه د دې ظالمانو خوش آمدید قیامت ورځ راتلونکې ده الله جل تزمتو به د عملنامه په چپ لاس کې درکوي او جهنم ته به دې غورځوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من مشى مع الظالم کم سړی چې له ظالم سره په لاره ځي لیعینه چې تر څو د معاونت او مدد وکړي او پوهیږي چې دا ظالم دی فقد خرج من الاسلام و اسلام نه ووته په یو بل حدیث کې هغه هم په سنن کبرا د بیهقي کې روایت دی سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نوی چې داود علیه السلام خپل رب ته آواز وکړ چې یا ربه ای زما پروردګاره کوم بنده تا ته ډېر خوښ دی ایو عبادک کوم یو ستا له بندګانو تاسو ته تا ته ډېر محبوب دی چې زه تر څو له هغه سره محبت وکړم قال یا داود الله ورته وی ای داوده ډېر خوښ بنده زما هغه سړی دی النقي القلب پاک زړی انسان وي نقی الکفین دا لاس پاک وي دا لاس باندې په چا تجاوز نه کوي لا یأتی الی احد بسوء او سوءا بدی باندې چا تم راتګ نه کوي د چا بدیم نه غواړي ولا یمشي بالنمیمه او نمامت نه کوي چغلخوري نه کوي خبر بیار جاسوس ولو برنامه را میشنوم به خاطر ازی که باش چی میگه ابوبکر چی میگه استاد سادات چی گفت که اگه گپش به پلیس ببریم کدام مشکلی برش جور شوه ورونو متوجه اوسی په حدیث قدسی که الله فرمای یا ابن آدم ای د آدم اولاده لا تخشى من ذی سلطان ما دام سلطانی باقی ای پاچانه مو ویریگا ترڅو چې زما پادشاهی ده ما سره رابطه وکړه بیا د ټولو د لاس خلاص وي وسلطانی باق لا ينفد ابدا پادشاهی زما همیشه ده فنا کیږي نه له منځه نه ځي ولا تخشى من ضیق الرزق د رزق له تنګۍ نه مه ویرېږه وخزائني ملآن زما خزانې ډکې دي وخزائني لا ينفد ابدا زما خزانې نه فنا کیږي له منځه نه ځي یا ابن آدم ای د آدم اولاده انه لم انسى من عصاني زه نه هېروم هغه څوک چې شپه ورځ ما نافرماني کوي فکیف بمن اطاعني نو څنګه به زه هېر کړم هغه سړی هغه شخص چې زما فرمان بردار دی وانا رب کریم وعلى كل شيء قدیر زه رب یم باعزته او په هر څه باندې قادر یم زه څنګه هېرولی شم هغه کس چې هغه زما فرمان بردار دی یا ابن آدم ای د آدم اولاده خلقت السماوات السبع والاراضین السبع و اسمان او وزمکې مې پیدا کړې فلم اعی بخلقهن د دې په پیدایښت کې ستړی شوی نه یم ستړیا مې نه ده محسوس کړې ایعیني رغیف عیش نسوق الیک آیا په دې به ستړی شم چې تا ته ډوډۍ درکو نه الله نه ستړی کېږي نو په دې وجې باندې یو سړی چې بل لپاره غلطه اراده نه کوي جاسوسي نه کوي دا سړی وی ما ته ډېر خوښ دی الله وی دا زما دوست دی تزول الجبال وی غرونه به له ځای نه وخوځېږي خو دا استقامت والا دی په دین باندې کلک ولاړ دی دین باندې عمل کوي او بل وی چې ما سره مینه لري او همداراز ما خلکو ته محبوب ګرځوي زما مینه د خلکو په زړونو کې ور اچوي نو هغه ورته وایي چې یا الله له تا سره خو مینه کېدی شي خو دا ستا مینه د بل په زړه کې څنګه ور اچوي دا به څنګه وي نو ورته وایي چې ذکرهم بآلای و نعمای زما په نعمتونو او زما په هغه ورکړو باندې دوی ورته یادوي چې ګوره الله سترګې درکړي الله غوږونه درکړي الله دا پوره روغ صورت درکړی ولې د الله نافرماني کوې ولې عبادت نه کوې
زما بلاګانې ورته رامخې ته کړي چې ګوره نافرماني مه کوه عذاب به در باندې راشي د الله عذاب به دې را ونیسي یا داود ورته وایي چې ای داوده وایي نشته دی داسې کوم بنده مګر چې دی له یو مظلوم سره په لاره روان شي تر څو چې له ده سره کومک وکړي مګر دا چې زه به د ده قدمونه په هغه ورځ باندې کلک وساتمه چې په هغې ورځې باندې د ټولو قدمونه ریږدي یوم تزول الاقدام کله چې خپې ریږدي د ټولو د قیامت په ورځې به زه به دا ثابت قدمه وساتمه په یو بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ابي هريره رضی الله عنه راوی دی حدیث دی سنن ابن ماجه کې حدیث په سند صحیح سره راغلی دی وایي من اعان على قتل مؤمن چا چې یو چا سره د یو مسلمان په وژلو کې کومک وکړه او یا یې هغه ته صرف دومره یو کلمه وویله چې یعنی اقتل هم نه دي ویلې ویلې چې یعنی قتل کا ولو بشطر کلمة یو حصه د یوې کلمې هم وویلې لقى الله نو دی به له الله سره د قیامت په ورځې په داسې حال کې ملاقات کوي چې مکتوب یو سطر به یې په دې اوچلي کې لیکلی چې د الله د رحمت نه ناامیده انسان یې ته تا سره به الله از د خیر او د رحم فیصله نه کوي نو زما ورونو دا درېیمه خبره وه دا درېیمه مسئله وه څلورمه خبره هغه ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت کوي فرمایي وایي چې ګورې اوس ظالمانو متوجه شئ الله فرمایي وعزتي وجلالي زما په عزت او په عظمت مې د قسم وي الله قسم کوي لانتقمن من الظالم ضرور به ضرور به زه له ظالم نه انتقام اخلم ولو که په دنیا کې نشوه نو په آخرت کې به یې اخلم وعزتي وجلالي لانتقمن من الظالم في عاجله وآجله که دفتن وي او که وروسته وي خو انتقام تې اخیستونکی یم دا تې اخلم ضرور به ضرور دا زه داسې نه پرېږدم ظالم به هم نه پرېږدم او هغه خلک چې سیلبین دي هغه خلک چې ظلم کېږي او د آواز نه پورته کوي ولأنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم يفعل وی چې انتقام به اخلم له هغه انسان نه له هغه کس نه چې د مظلوم سړی ویني چې په ده باندې ظلم روان دی او د ده وس رسیږي او دا ترېنه انتقام نه اخلي دی له هغه سړي په مقابل کې نه ودرېږي لاس یې نه رانیسي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده په لاس یې منع که مه یې پرېږده ناروا دې ولیده ظلم دې ولیده منع یې که په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله به ضرور به ضرور ظالم ته جزا ورکوي او ظلم د قیامت د ورځې له تیارونه دا تیاره ده الله به په قیامت کې ژوند ور تیاره کړي نو زما ورونو چې ظلم نه کوئ بیا هم نشي خلاصېدلی زه هم نشم خلاصېدی تاسو هم تر څو چې د ظالم لاس ونه نیسو تر څو چې د ظالم په مخ کې صد او دیوال واقع نه شو تر څو یې لاس نه راونه نیسو چې ولې ظلم کوې ولې ناروا کوې ولې مسلمان وژنه کوې ولې په خلکو باندې تعدی او تیری کې پنځمه خبره زما محترم ورونو الله جل تزمتو فرمایي چې مسلمانان سره ورونه دي انما المؤمنون اخوة مسلمانان سره ورونه دي سورة الحجرات لسم آیت کې الله فرمایي سورة النور کې الله فرمایي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة هغه کسان چې خوښوي بې حیایي خوره شي فاحشه او بدکاري خوره شي په مؤمنانو کې دوی لپاره عذاب دی کوشش دا کوي چې داسې مسائل را خواره کړي نو دې باره کې واصله ابن اسقع رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه حدیث روایت کوي لا تظهر الشماتة لأخیک ګوره خپل مسلمان رور ته خپل مسلمان رور سره دشمنی مه کوه مسلمان رور ته کویای مه کینه د مسلمان رور لپاره دسیسې مه جوړوه مسلمان رور
په مشکلاتو او په مصیبتونو اخته کو. زما ورونو داسې برملا او اشکارا او داسې په واضح ډول باندې به سره خبره وکړو. نن چې په افغانستان کې اسې یو سړی وویني چې ګیره لري او مسلمان دی، نیک سړی دی، چې معمولي خبره وشوه نو اله وایي دا خو فنټیک دی، فنټیک مسلم، فنډامنټالیست مسلم دی، دهشتگرد دی، بنیادگرد دی، خلاف حقوق بشر است، فنتیک است. انا لله و انا الیه راجعون. یو به بنیادی یو بی بنیاده سړی، یو بیخ لري یو بی بیخ او بی بنیاده دی. نو چې ته بنیاد نه لري ته یې څوک؟ مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. خبيثة كلمة، بد كلمة، بد عمل او بد کار. دا داسې دی لکه د مڼغوني هغه زیلی چې د ځمکې په سر وي بیخ نه لري، ما لها من قرار. بیخ چې نه لري نو خو ته خو هغه خبیثه شجره یې که نه، هغه ونه یې چې خبیثه ونه ده. بیخ پیدا که، بنیاد پیدا که. ستا بنیاد او ستا بیخ قرآن او سنت دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تظهر الشماتة لاخیک، ورور سره دشمنی مه کوه، ورور ته څا مه کینه، چا در کن چا در پیش، کوهی مه کینه د بل سړي په لار کې، بل ته کوهی مه کینه، کنې ستا به د کوهي په غاړه لار شي، بیا به څه کوې؟ خپله به اور ولیږې. فیرحمه الله، الله به په هغه ګوره رحم وکړي، ویبتلیک، تا به په دې مصیبت کې را ګرفتار کړي. په بل آیت کې، په بل حدیث کې راځي لا تظهرن شماتة لاخیک، دشمنی د خپل رور ته مه راوباسه. نن خو کفارو سره دوستی ده، نن خو بتوانه و رازداری له کفارو سره ده، نن خو بهترین اخلاق کفری اخلاق ښکاري خلکو ته. قرآن کریم خلکو ته د اوښانو د زمانې کتاب ښکاري، وایي موډرن ټایم دی، نن دې زمان لپاره موډرن ټایم کتاب پکار دی. دټس موډرن ټایم، وی نیډ ټو موډرن ټایم بوک. دټس د کیمل هغه مخکې زمانې وایي کمونې اولې کتابونه دي، دا د اوښانو د زمانې دي. بس دا خبرې وکړه. نو الله فرمایي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فیعافیه، الله به دې عفو کړي، دی به خلاص کړي او تا به په دې بلا گرفتار کړي. داسې مه کوه ای زما وروره، ای زما خورې، ای مسلمانانو، څو پورې به موږ داسې د غفلت په خوب بیده یو؟ شپږمه خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اذا رأیت امتی، عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه راوي دی، اذا رأیت امتی، کله چې ته ووینې زما امت تهاب الظالمه، چې له ظالم نه یریږي، ظالم نه یره کوي. ظالم یره یې په زړه باندې ده، ظالم یره یې په زړه کې ده، په ټول حال او په ټول فکر باندې له ظالم نه یریږي. او دې نه یریږي چې ان تقول له انت ظالم، چې دومره ورته وایي چې ته ظالم یې. فقط تودع منهم، بس دې سره دې سړي نه نور هر څه تللی دي، دا برباد دی. دې سړي سره الله پاماني وکړي، بای بای، زه په خیر سره وایي، خلاص شوې ته، ستا بیخ او بنیاد شکېدلی چې ته ظالم ته نشي ویلی چې ظالم یې، نو ته په تا کې پاتې څه دي؟ او نن به مسلمان په کمزور باندې دې ظالمانو ته ظالم ووایي. نن خو امروز بهای هیز و موعود یکیست، هم مرتبه خلیل و نمرود یکیست، در گوش کسانی که ز دولت مستند، آواز خر و نغمه داوود یکیست. هغه به څه وکړي؟ هغه خو مست دي، په وړانده آس باندې سواره دي، هغو ته به ته څنګه ظالم ووایې؟ لکع ابن لکع حدیث کې راځي 15 خبرې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې کله زما په امت کې دا 15 خبرې راغلې، نو په دوی به الله بلاګانې او مصیبتونه راولي. صحابه ویلي قیل وما هي یا رسول الله، دا 15 کمې دي؟ وایي کله چې غنیمت
او د غنیمت مال مشرانو په خپلو کې تقسیم کو کشران ته محروم شو داسې حالت هم راغی امانت چا سره ږدي او داسې فکر کوي چې غنیمت دی خورئ والامانة مغنمه او بل والزکات مغرمه زکات چې ترنه غواړي نو داسې فکر کوي لکه جزیه چې ته اخلي او دا څلورمه خبره واطاع الرجل زوجته او په بل روایت کې راځي واطاع الرجل امرأته چې سړی د خپل ښځې تابعدار جوړ شي ښځه چې ورته وایي استاد ودرېږه بس بیا سړی ولاړي چې بس بالکل خوځې کېنه چې ښځه ورته وایي کېنه چې ښځه ورته وایي مور سره دې رابطه ونه کړي رابطه نه کوي چې ښځه ورته وایي چې نن به چېرته نه ځې بالکل نه ځمه محترمې ته خو رښتیا وایې دغسې اطاعت شروع شي بلکې مشوره په دین کې راغلې ده ښځې سره مشورې وکړئ واطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صديقه مور او پلار نافرمانی شروع شي پلار ته وایي دا په څه نه پوهېږي ساده دی ساده د دنیا په مصلحتونو نه پوهېږي دا کم عقل دی او خپل انډیوالان به مخکې راولي په کوچونو به یې کېدي او نن خو انډیوال څه کوي پلار بیچاره په لغته ووایي پلار باندې لاړ شي پلار په شفاخانه کې پروتي او سپی راوړي دننه کور ته سپی کور کې پلار باندې د سپي مقام معلوم دی د مور و پلار نه دا د قیامت علایم دي زما ورونو سپی کور ته راولي سپي باندې خرچه کوي سپي ته ډوډۍ اخلي او مور و پلار بیچاره یې په هغه شفاخانه کې پراته دي هماغه د زړو خلکو موږ ورته ګاملیم وایو نه پوهېږم چې په انګلیش کې څه وایي دومره په انګلیسي هم نه پوهېږم خو خیر په هغه شفاخانه کې غورځولي په سپي خرچه کوي په پلار یې نه کوي او چې پلار یې مړ شي ورته وایي چې زما اولاب دې خراب که جرمنان اولاب ورته وایي ویکیشن فیریا رخصتی زما دې دا ټول هر څه را خراب کړي دي پلار به شاته کی مور به هغه دوستان به رامخ کی پلار سره به جفا کوي وارتفعت الاصوات في المساجد په مسجد کې به د دنیا خبرې شروع شي اوچتې خبرې به په مسجد کې خلک کوي او نن خو اسیم شروع دي مسجد ته منځګزار نه راځي فاتحه خانان داسې پکې ډېر دي چې حیران بشي ګیره دې پوټی نشته او برید دې منډاسونه دي ګیره ټکی نشته او برید دې اوږده اوږده پرې کړي شرمېږم نه مونځ ټکی نه کوي خو فاتحې پکې ډېرې دي مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى مسجدونه اعمار دي جوړ دي خو له هدایت نه خالی دي هدایت پکې نشته منځ پکې نشته قرآن پکې نشته حدیث ویل پکې نشته له دوی خپله له همدوی نه وایي فتنه راوځي وفیهم تعود و بیرته په دوی کې فتنه ورورځي ورداخلیږي وارتفعت الاصوات في المساجد او بل وكان زعيم القوم ارذلهم زعيم سربراہ د حکومت او پادشاه د ملک به داسې شي چې رزیل به وي لکع ابن لکع نو ته به رزیل د رزیل زوی ته څنګه ووایې حدیث کې ورته وایي لکع ابن لکع رزیل د رزیل زوی نو ته به د رزیل زوی ته څنګه وایې چې ظالمه خو خوله دې ماتوي وایي زه خو بس خپله هماغه شوله دې خوره او پرده دې کوه شولې ته بخو پردې ته بکو بیا نو دې ته څنګه ویلی شي دا نه شي ویلی او بله دا ده واکرم الرجل مخافة شره یو سړي عزت له دې وجې نه کوي چې ورکې کله شر نه په امن کې پاتې شم لکه نن چې داسې مسله ده باور وکړه چې غټ غل به وي خو چې ورشي حاجي صاحب فلان داسې غټ نوم به ورته واخلي محترم حاجي صاحب محترم ګیلاسي صاحب انواع و اقسام نومونه به ورته ږدي حیران بشي هلکه دا اوس کوم اخلاق دي واکرم الرجل مخافة الشر وشربت الخمور شراب خوراک به عام شي دا خو نن عام دي همداراز وریښمین لباس اغوستل به عام شي ولبس الحریر د حریر او د وریښمو اغوستل به زیات شي او همداراز هغه ښځې چې
رقاصي دي دا به زیاتې شي واتخذت القینات قینات به ډېرې شي هنرمند دی دا به ډېرې شي بل والمعازف دې سره سره به ډول ورمونه او کاسیو دا په های لیول کې چلیږي سره دا به هم ډېر شي ولعن آخر هذه الامة اولها او د دغې امت دا ننني خلک به اسلافو ته بدرد وایي صحابو ته به کافر وایي وایي به چې به سند معتبر منقول است که جمیع صحابه بعد از وفات پیغمبر مرتد شدن ورته ته ډېر ښه مسلمان او صحابه مرتد شوي وو ولعن آخر هذه الامة اولها نو چې فلیرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء انتظار کوي په داسې وخت کې چې دا اعمال په خلکو کې راغلل بعضې ځایونه به الله په اور سیزي بعضې باندې به زلزلې راځي بعضې خلک به الله په ځمکه ژوندي نه باسي خسف به وي بعضې خلکو چیرې به الله جل تزمته مسخه کي او وابېړي نو زما ورونو دا هم چې ظالم ته یو سړی ظالم ونه شي ویلی نو د ده جنازه شوې ده هسې به ژوندی د ژوندو حصه به خوري خو هېڅ هم نه وي ځکه وایي اذا رأیت امتي تهاب الظالم ان تقول له انت ظالم فقد تودع منهم دا د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم خبره ده دا د ابوبکر خبره نه ده دا د ابوبکر وینا نه ده دا د فتوا نه ده دا د محمد رسول الله فتوا ده چې ته ظالم نشي ویلی جنازه دې شوې ده ختمې لاړې ته په تا کې پاتې څه دي هسې به دې پټکی تړلی چې دستار تړي هزار دي د دستار سړي په شمار دي چې په تا کې دومره جرأت نشته چې ته ظالم ووایې نو بیا په تا کې پاتې څه دي نو دا عاقبت د هغې قوم دی چې د ظلم په مقابل کې آواز نشي پورته کولی په بل روایت کې همدغسې حدیث راغلی اذا رأیت امتي لا یقولون للظالم انت الظالم فقد تودع منهم او عام خبره دا کافر مسلمان دا یهود نصرانی هندو مجوسی او ټولو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده ان الناس اذا رأوا الظالم کله چې دا خلک دا د دې ځمکې د سر اوسیدونکي ظالم وویني فلم یأخذوا علی یده او د ده لاس یې ونه نیو د ده په مقابل کې ونه درېده دا بدماش یې منع نه که بلکې بدماش سره ټول روان دي غلم نارې وایي نیسه یې او کور والا هم نارې ویلې نیسه یې اوس نه غل معلوم دی او نه کور والا مشکل دا دی دا یو غټ مشکل را جوړ شوی نو وایي چې ان الناس اذا رأوا الظالم کله چې خلک ظالم وویني فلم یأخذوا علی یده او لاس یې ونه نیو ورته خوځېږي به نه پرېږدم دې چېرته ظلم کې ناروا دې شروع کړي نو که چېرته دا کار ونه کي اوشک الله ان یعمهم بعقاب من عنده نو بس وایي دا ده چې الله به دا ټول په خپل عذاب کې ګرفتاروي دا به نه پرېږدي داسې امام احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علیه په مسند امام احمد کې په لومړي جلد صفحه 188 کې دا روایت ذکر کړی دی احمد شاکر دی هغې شرح کړې ده او دې ته وایي چې حدیث صحیح دی نو زما محترمو مسلمانانو ورونو ګرانو خویندو ګرانو بزرګوارانو کم سړی چې غواړي کامیاب شي کم سړی چې غواړي منزل مقصود ته ورسیږي کم سړی چې غواړي چې الله او د هغه رسول له ده نه راضي شي نو د هغه لپاره بهترینه لاره بهترینه طریقه بهترین ټاپک او مضمون هغه دا دی چې الله سره رابطه جوړه کا الله جل تزمتونه یره وکړه هم په ښکاره او هم په پټه په هر حالت کې الله ته یو شان عبادت کوه الله ته متوجه کېږه نو بیا ته وګوره چې دا کامیابی به ستا خپو ته درولېږي ستا خپې به ښکل کوي ته به کامیاب یې ته به بهترین انسان د ځمکې په سر باندې
ته به بهترین انسان د ځمکې په سر باندې. په اخره کې یو شعر دی او ما ته ډېر خوند راکړی او ډېر یو عجیبه شعر دی. دا به ورونو ته وړاندې کړم او هغې نه وروسته به بیا ټلیفونونو ته که څوک څه سوال لري یا څه خبره لري جواب به ورکو انشاءالله. شعر په دری ژبه کې دی. وی سوختم ای دوستان در بزم یاران سوختم، سوختم ای دوستان در بزم یاران سوختم، سوختن چون شمع از سر تا به پایان سوختم، سوختم چون شمع از سر تا به پایان سوختم. در تنور داغ مهنت تر نشد چشمم ولی، در تنور داغ مهنت تر نشد چشمم ولی، عاقبت در آتش کین حریفان سوختم، عاقبت در آتش کین حریفان سوختم. کلبه ایتام ما تاریک شد شام و سحر، کلبه ایتام ما تاریک شد شام و سحر، لیک صد افسوس من اندر بیابان سوختم. من تن خود آب کردم تا شود محفل به تاب، من تن خود آب کردم تا شود محفل به تاب. این منم تنها که در بین ندیمان سوختم. ظلمت شبها دریدن نیست کار بزدلان، ظلمت شبها دریدن نیست کار بزدلان. جان به پا افتاد و دود از سر نمایان سوختم. روشنی خواهد نثار جاد ای دعوتگران، تا شود دعوت نمایان اهل ایمان سوختم. شعله سوزنده دارم، شعله سوزنده دارم بر سرم ای مؤمنان، تا سحر از سوز دل با چشم گریان سوختم. سوختن از بحر مردم خصلت صاحب دلان، سوختن از بحر مردم خصلت صاحب دلان. انجمن را گرم کردم بحر رحمان سوختم. گر بسا محفل بود اندر کف فسق و فساد. شما میبینین محفلای فسق و فساد و ناروا و مزخرفات. گر بسا محفل بود اندر کف فسق و فساد، من برای ذکر خیر و درس قرآن سوختم، من برای ذکر خیر و درس قرآن سوختم. برادرای محترم، خواهرای عزیز، دوستان نهایت گرامی، الله جل تزمتو ما و شما را توفیق عمل نصیب بگردانه. الله کریم دنیای ما را به کتابش که قرآن عظیم الشان است، به حدیث صحیحه مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم ما و شما را دنیا و آخرت ما را منور بگردانه. الله بالای ما، بالای اولادهای ما، بالای فامیلهای ما، بالای دوستا و اقارب ما، بالای هموطنای عزیز ما، بالای برادرای ستم دیده و بلا کشیده و رنج دیده ما که هر روز، هر لحظه و هر لمحه بر سر اونا گاه آفت از بالا از آسمان میفته، گاهی از پایین بالایش حمله میشه، گاهی بیخبر نشسته و یک انفجار میشه و از بین میره. الله بالای اینا رحم بکنه. الله یار و یاور این مردما باشه. جایی که برادرای مسلمان ما به خاطر اعلای کلمت الله و به خاطر برپا استادن دین رسول الله مجاهده میکنن، کوشش میکنن، سعی و مساعی را به خرج میتن، الله کریم اونا را نصرت بکنه، ثابت قدم نگه داره، در مقابل دشمنای اسلام اونا را سرفراز و سربلند داشته باشه. الله کریم سرنوشت مصر و سرنوشت دیگه ممالک اسلامی رم که امروز بسیار در مصر حالات بسیار وخیم است، الله انجام و عاقبت اینا را بخیر بکنه و مسلمانان را کامیاب بگردانه. آمین. و صلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله أمي تليفونارا جواب ميجي مختصرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ډیره مننه. الحمدلله چې تاسو روغ صحتمند یې. ډیره مننه. تاسو د برنامې نه، تاسو د علمیت نه، تاسو شجاعت نه، تاسو غیرت نه، یعنی باعث د افتخار دی موږ دی.
الله مو خوشاله لره. ډیره مننه له تاسو نه. الله مو خوشاله لره. صرف یو پیشنهاد مې درلود استاد. مهرباني وکړئ. دا پیشنهاد دا دی چې موږ غواړو تاسو غوندې استاد محترم سادات غوندې نور بهترین عالمان غوندې موږ همیشه خپل کورو کې ولرو. نو په دې خاطر چې موږ همیشه تاسو په خپل کورو کې ولرو، نو خدای ناخواسته داسې نشي چې یو ورځ تاسو موږ نه لرې شئ، نو کله په دو مسلمانانو په موږ باندې هم یو غږ کوئ چې موږ وشو کولی چې دغه برنامې سره کومک وکړو. تاسو خپل یو اکاونټ نمبر په دغه کې تلویزیون کې کېږدئ، نو موږ غواړو چې دغه عالمان موږ ولرو، دغه موږ شجاعان ولرو، موږ زړور خلک ولرو، موږ مېړني خلک. موږ تاسو سلام، همت ته سلام، غیرت ته. ډیره مننه. الله مو خوشاله لره زړګیه. ډیره مننه له تاسو نه. ان شاء الله اکاونټ نمبر به مو شي، او تر څو چې اکاونټ نمبر کېږي ان شاء الله زمونږ بل اکاونټ هغه هم زمونږ اکاونټ دی، خوبیب صاحب سید خوبیب هغه سادات صاحب سره هم رابطه کولی شئ، هغه ته هم پیسې ورلیږلی شئ. زما برنامه وي، دواړه برنامې یوه برنامه ده، هیڅ مشکل نشته. هغه هم زمونږ استاد دی، زمونږ ورور دی، زمونږ د سترګو تور دی. او تاسو هم ان شاء الله کله هم چې څه مسله وي که هغه ته ورغلې او که موږ ته راغلې هیڅ فرق نه کوي. ان شاء الله موږ چې تر څو وس او توان وي له تاسو سره به یو. الله مو خوشحاله لره. ډیره مننه له تاسو نه. ستاسو دې هم کور ودان وي. ان شاء الله هم داسې به وکړو. ان شاء الله زه به بیا به وروسته ان شاء الله سره خبره وکړو په دې اړوند باندې. نورونی صاحب تورنهایم نه ان شاء الله. وعلیکم السلام ورحمة الله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام ورحمة الله. استاد من صحبت میکنم و یک سوال دارم که وقتی که ما وارد این نمازها میگیم که 33 دفعه الحمدلله سبحان الله الله اکبر، امی با دستای خود بگیم یا با تسبیح؟ بله. خب دوم دیگه اگر شما آدرستان دارین حتیم که ما به شما به حساب میتونیم که به پوستتان چیز کمک بکنم. انشالله خواهر محترم کوشش میکنیم. تشکر از پروگرام. الله شما را کم نکنه خواهر محترم. زنده باشین. انشالله همه چیز درست میشه با یاری و مرحمت رب الجلیل. جان عظمت سوالتون بعدا جواب میگم خواهر محترم. سلام علیکم و رحمت الله. خب دوستای عزیز برادران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم محترم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ستړي مشئ. لله الحمد. الله احسان دی. تاسو څنګه یاست؟ ښه یاست؟ مهرباني وکړئ. شکر دی. خو ان شاء الله. لله الحمد. مهرباني. مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ. دا د محترم خو ډېرې ښکلې خبرې کوي د اسلام باره کې، او خدای دې وکړي چې موږ هم د ستاسې غونډه او مسلو نه خبر شو، او ستاسې پروګرام مونږ ډېر ښه اورو. بس الله م خوشحاله لره، الله مو ایمان کې اضافه راوله. مولوي صاحب دغه د افغانستان مسله مبارک چې دا اوس طالبانو محترمو جهاد اعلان کړی دی ډېر وخت کېږي. دغه مسله کې که تاسو غواړئ چې موږ ته لږ رڼا راکړئ، دا جهاد د افغانانو په اشتیا په حقیقت سره جهاد دی او که نه دی؟ ښه انشاءالله دې باره کې به خبره سره وکړو انشاءالله. او ځکه چې موږ ټول الحمدلله شکر مسلمانان یې، ځکه چې یهودانو زموږ په ملک باندې یرغل کړی دی. بلې. او زموږ د افغانان کوم وروڼه چې دي هغو ته د جهاد نه وایي. انشاءالله په دې به خبره وکړو. انشاءالله ضرور پې باندې خبره کوو، ضرور پې خبره کوو انشاءالله. انشاءالله. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم